بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو ډیرو ملګرو غوښتنه کړې وه چې زموږ وری وینې کیږي، نو د دې لپاره کومه نسخه وکاروو چې د ورو وینه مو د تل لپاره بنده شي. نو قدرمنو دوستانو، که ستاسو له وریو څخه په خپل سر یا د غاښونو د پاکولو په وخت وینه ځي، نو تاسو د دغه نسخې په استعمال سره کولی شئ چې له دغه تکلیف څخه ځان د تل لپاره خلاص کړئ. دغه تکلیف 95% بالغ کسان لري. دا بکتریاوې په غاښونو حمله کوي او که چیرې په وخت علاج ونه شي، کولی شي چې غاښونه لومړی کمزوري کړي او بیا یې چینجن کړي، چې بیا د غاښونو د صفا کولو پر وخت وینه هم کوي او ورسره یو ځای به مو د خولې بدبویي هم ځي. د دې ناروغۍ د ختمولو لپاره په یو ګیلاس تودو اوبو کې یوه وړه کاشوغه مالګه واچوئ او څو ځلې ورباندې هره ورځ خپل غاښونه پاک کړئ. د دې ترڅنګ خپل غاښونه د شاتو، د کوپرې تیل او د زیتونو د تیلو په مرسته هم پاکولی شئ، ځکه دغه درې واړه هم د بکتریا ضد ښه کار کولی شي. که چیرې موږ خپل غاښونه پاک وساتو، هیڅکله به هم د غاښونو په ناروغیو اخته نه شو او انشاءالله د غاښونو د ناروغیو څخه به د تل لپاره خلاص شو. قدرمنو دوستانو، دا و د وریو د وینې کولو درملنه او علاج. که دا معلومات مو خوښ شوي وي او غواړئ چې تاسو ته نورې هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډیره مننه.